د همزه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 140 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه، د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. تباهي ده د هر هغه چا لپاره چې مخامخ خلکو ته د پیغور ورکولو او پسې شا د بدیو کولو په عادت اخته دي. هغه چا چې مال جمع کړی دی او په شمار شمېرلی ایښی دی، هغه هنګیري چې د هغه مال به هغه ته د تل لپاره ژوند وبخي. هېڅکله داسې نه ده چې دی ګمان کوي هغه به په ټوټه ټوټه کوونکي ځای یعنې دوزخ کې وغورځول شي. او ته څه پوهېږې چې څه دی هغه ټوټه ټوټه کوونکی ځای؟ د الله اور ښه لمبه کړی شوی چې تر زړونو پورې به رسیږي او سوځوي یې. هغه به ورباندې په خورېدو سرپوښ کړی شي، په داسې حال کې چې هغه به په لوړو لوړو ستنو کې ایثار کړی شوی وي. الله ستر رښتیا ویونکی دی.